د چشمې لکاڼي سخته بدبخته، د چشمې لکاڼي سخته بدبخته، د جانان د زړګي تخته بدبخته. او زه دې پاتې کړم څه ګټه دې وکړه، زه دې پاتې کړم څه ګټه دې وکړه، ای زما د ځوانۍ وخته بدبخته. او خړ خزانه د انسان هم بد دعای، خړ خزانه د انسان هم بد دعای، چې نه ګل شته او نه لشته بدبخته. او د مخلص زړګي اولې راته وایې، د مخلص زړګي اولې راته وایې، چې تباه دې کړم بدبخته بدبخته. ګرانو کتونکو، زه آریان د مړمو د هندارې په سکرین باندې په سلامونو ستړي ماشي احترامات نیکې هیلې هرکلی کوم، په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. نن چې تاسو زما په خوا کې د هندارې په سکرین کوم شخصیت ګورئ، هغه مخلص داور صاحب دی. د سره به نن د ژوند په هکله او ادبي هلو ځلو په هکله د سره خبرې اترې کوو او شاعري به هم ترې ناروو. په ټولو ناول زه په خپل پروګرام هنداره کې مخلص صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم. اریان صاحب ډیره مننه چې مونږ ته په خپل پروګرام هنداره کې وخت راکړو او ډیره مننه قربان. ډیره مننه مخلص صاحب. اول د پروګرام آغاز به د غزل نه کوو، ولې چې زمونږ مینوال د غزل سره بلا مینه لري. که په شروع کې مې یو غزل راته ډالۍ کړو نو دا به ډیره ښه وي. ولې نه، بالکل اریان صاحب. غزل مطلب ده چې په خیال کې د باقی عمر تقدیر ساتم ژوندی یم، په خیال کې د باقی عمر تقدیر ساتم ژوندی یم، په جیب کې د چا زوړ شانتې تصویر ساتم ژوندی یم. مننه. په خیال کې د باقی عمر تقدیر ساتم ژوندی یم، په جیب کې د چا زوړ شانتې تصویر ساتم ژوندی یم. او مخکې شعر دی چې زه لاړم زه بندي شوم زما ژبه یې درانه کړه، زه لاړم زه بندي شوم زما ژبه یې درانه کړه، په پښو او په لاسونو کې زنځیر ساتم ژوندی یم. او شعر دی چې د دنیا د مالدارانو نه مې ښه سبق زده کړی، د دنیا د مالدارانو نه مې ښه سبق زده کړی، صحبت د ژوندانه ځکه فقیر ساتم ژوندی یم. او مخکې شعر دی مننه چې د نور علم نه څه نه غواړم دغسې خوشحال یم، د نور علم نه څه نه غواړم دغسې خوشحال یم، په کور کې دعاګو د راته پیر ساتم ژوندی یم. او مننه. د نور علم نه څه نه غواړم دغسې خوشحال یم، په کور کې دعاګو د راته پیر ساتم ژوندی یم. او شعر دی اریان صاحب چې دا کلی و که خړ و خو د زړونو بادشاهي وه، دا کلی و که خړ و خو د زړونو بادشاهي وه، ای جنګه ستا د لاسه پکې ویر ساتم ژوندی یم. مننه، ډیره مننه. دا کلی و که خړ و خو د زړونو بادشاهي وه، ای جنګه ستا د لاسه پکې ویر ساتم ژوندی یم. مقطع د اریان صاحب. مخلصه چې ستا ذهن یې راغواړي ویښوي یې، مخلصه چې ستا ذهن یې راغواړي ویښوي یې، مخلصه زه په دې خلکو کشمیر ساتم ژوندی یم. واه، ډیره مننه مخلص صاحب. مخلص صاحب لکه څنګه چې تاسو په ادبي دنیا کې د مخلص د وړ په نوم پیژندل کیږئ، که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پیژندګلوي وکړه نو دا به ډیره ښه وي. بالکل. ولې نه اریان صاحب، زما نوم محمد شعیب دی او ادبي نوم مې مخلص داوړ دی، د میرانشاه کلي سره تعلق ساتم. ډیره مننه مخلص صاحب. د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی؟ دا خو باریان صاحب ته داسې ووایم چې کیسه په اوږدو ده، خو زه به په لنډو الفاظو کې دا ووایم چې ما د وړوکوالي نه د په سکولو مقابلو کې او په د نور داسې چې کوم فنکشنز و پاکې به مې حصه اخیستله، نو ما به زه د خپل دور یو داسې سټوډنټ وم چې ما ته به استادانو مکاره کولی تاسو تقریر کړی شئ، تاسو نعت کولی شئ، نو ما ته په تقریر کې به یو نیم شعر مې لیدو، نو هغې نه به زه متاثره شوم، ما به کتابونه کتل، نو یو داسې وخت راغلو چې زه شاعرۍ ته مجبور کړم.
مننه. داسې کوم ادبي تنظیمونه شته چې هغې سره تاسو ناسته پاسته وي، یعنی داسې کومې ټولنې دي چې تاسو اړیکه ورسره لرئ؟ اریان صاحب تر اوسه پورې خو مو د رڼا ادبي ټولنه چې کومه ده دې سره مو لږ شانتې تړون شته، او داسې نوره ټولنې هم چې چېرته مشاعرې وي زو، خو چې تړون مو دی مو د میرانشاه چې کومه ټولنه ده رڼا ادبي ټولنه دې سره مو تړون شته. ډیره مننه. دا پوښتنه به زه تاسو نه وکړم چې کوم یو صنف دی، غزل دی، نظم دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي او زیات مې لیک هم پکې کړی وي؟ اریان صاحب زه خو خپل د غزل ډیر زیات شوقین یم او په غزل مې ډیر کار هم کړی دی. نظمونه مې هم لیکلی دي، خو چې ما کوم زیات کار کړی دی هم په غزل کړی دی. صحیح ده. تاسو ادبي زده کړې د چا نه کړې دي، یعنی استاد مو څوک دی؟ اریان صاحب یو خو داسې ده چې زما د شاعرۍ چې کوم ابتدا ده تقریبا د 2017 نه شوې ده، نو زه دومره نه یم توانېدلی چې چا سره مې د چا مې شاګردي کړې ده. یو مطلب دا دی چې زما داسې استاد نشته چې ما شاګردي ترې کړې وي. ډیره مننه مخلص صاحب. د پروګرام په دې شیبو کې بیا راځو، یو دوه درې غزل در نارواو، بیا به خپله مرکه راغونډوو. ولې نه، بلکل. اریان صاحب غزل به درته وایم چې اختر دی مازدیګر دی بې دیدنه یم ډېر ظلم دی. اختر دی مازدیګر دی بې دیدنه یم ډېر ظلم دی. هر څوک بلنه راکوي خو بې بلنه یم ډېر ظلم دی. او مننه. اختر دی مازدیګر دی بې دیدنه یم ډېر ظلم دی. هر څوک بلنه راکوي خو بې بلنه یم ډېر ظلم دی. او سترګې مې داسې ډنډ ولاړې دي چې رب نه وایي. سترګې مې داسې ډنډ ولاړې دي چې رب نه وایي. یو ښه غربت دی بې وطنه یم ډېر ظلم دی. مننه. شعر دی چې زما احساسه فقط زه در باندې زړه خوږوم. زما احساسه فقط زه در باندې زړه خوږوم. زه ملامت زه د غندنه یم ډېر ظلم دی. او مننه. د جدایۍ تبرونه مې د جسم په مرکز لګیا دي. د جدایۍ تبرونه مې د جسم په مرکز لګیا دي. د صحرایۍ د ځمکې ونه یم ډېر ظلم دی. مننه. او ټولې پښتونخوا راته په یو اواز کې چغه وکړه. اریان صاحب ټولې پښتونخوا راته په یو اواز کې چغه وکړه. د ازادۍ د هواګانو ارزومنه یم ډېر ظلم دی. ټولې پښتونخوا راته په یو اواز کې چغه وکړه. د ازادۍ د هواګانو ارزومنه یم ډېر ظلم دی. او مقطع یې رس کوم اریان صاحب چې هغه لوظونه یې مخلصه ټول په سیند لاهو کړل. هغه لوظونه یې مخلصه ټول په سیند لاهو کړل چې په تا مړه په تا مینه یم ډېر ظلم دی. مننه ډېر. نور به سره سره شریک کوو. اریان صاحب یو بل غزل دی چې مطلع دا چې زړګیا رئیسار شه بیا پساو شه کنه مړه. زړګیا رئیسار شه بیا پساو شه کنه مړه. یادونه درته راوله ملاو شه کنه مړه. مننه. او زما د سرګوشۍ نه کیسه چرته رسېدلې ده. زما د سرګوشۍ نه کیسه چرته رسېدلې ده. زما مینې ښکاره شه بس پلاو شه کنه مړه. مننه. او دا نن در باندې څه شوي دي برند برند ورته ګورې. دا نن در باندې څه شوي دي برند برند ورته ګورې. جانان دې مخامخ ناست دی دباو شه کنه مړه. مننه. او شعر دی چې د خپلې محرومۍ احساس په کوم انداز بیان کړم. د خپلې محرومۍ احساس په کوم انداز بیان کړم. ای ذهنه محترمه نور کلاو شه کنه مړه. مننه. او مقطع ده چې مخلص د جدایۍ تبې نیولې دی مرګونه دی. مخلص د جدایۍ تبې نیولې دی مرګونه دی. جانان رانږدې شه رانتاو شه کنه مړه. حد مخلص صاحب زیات خوند یې راکړو. زړه مې نه غواړي چې ستاسو د خوانه لاړ شم. یو بل غزل به راسره شریکوي، بیا به خپله مرکه راغونډوو. بلکل. یو بل
غزل دی اریان صاحب. انتقام یې رانه سر کړو انتقام ته کیسه لاړه. انتقام یې رانه سر کړو انتقام ته کیسه لاړه د سر سبا نه ګرځمه ماښام ته کیسه لاړه. او شعر ده چې خدای گو چې زړګیه د ناستی نه هم ووځې خدای گو چې زړګیه د ناستی نه هم ووځې په بنګو ګزارانه کې د جام ته کیسه لاړه. مننه ډېره مننه. خدای گو چې زړګیه د ناستی نه هم ووځې په بنګو ګزارانه کې د جام ته کیسه لاړه. او مننه. شعر دی چې دا څنګه مذهب پاله دي د نفس غلامان دا څنګه مذهب پاله دي د نفس غلامان زما چې پکې برخه شوه حرام ته کیسه لاړه. مننه. دا څنګه مذهب پاله دي د نفس غلامان زما چې پکې برخه شوه حرام ته کیسه لاړه. او آخري شعر دی چې زما به په دې سپینو جامو داغ نوي مخلصه زما به په دې سپینو جامو داغ نوي مخلصه د یار په سر قبول دی که الزام ته کیسه لاړه. مننه. ډېر خوند یې وکړو مخلص صاحب. د پروګرام په دې اخري شپو کې به زمونږ مینوالو ته او دې ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ اریان صاحب بس پیغام نور څه دی خدا دی چې په خپل منځ کې محبت راولئ مینه ورورولي راولئ او اتفاق باندې یقین وساتئ او په تعلیم زور ورکئ. مننه. ډېره مننه ګرانو مینوالو. دا و مخلص داور صاحب چې د سره مو د ادب په هکله خبرې اترې وکړې او شاعري مې هم ترېنه واروله. یقینا ما ته یې ډېر زیات خوند راکړو. دای د عمر نه ډېر کم کې دی. زه به یو تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې دته سپورټ وکئ دته ډاډ ورکئ. دته چې څومره ډاډ میلاو شي دای به لا هغومره دای به د پښتو ژبې دپاره کار وکړي. نو تاسو ټولو ته پچار دی چې دای سپورټ کوئ او دته ډاډ ورکئ. د پروګرام په دې اخري شبو کې ما ریان داوړ ته او زما خپل کیمرامین ته راکړه اجازت. د خدای په امان.